په پاکستان کې د امنیتي وضعیت د پښتنو د سیاسي حقونو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تړاو بحثونه یو ځل بیا تاوده شوي دي. د پاکستان د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ په وروستیو څرګندونو کې د اسلام آباد پر امنیتي پالیسیو سختې نیوکې کړې دي او ادعا یې کړې چې د ترهګرۍ او ناامنۍ تر ټولو لوی قربانیان پښتانه دي او ویلي دي څوک چې د افغانستان د خپلواکۍ ملاتړ نه کوي نه پښتون دی او نه مسلمان. دا څرګندونې کوم سیاسي پیغام درلودلی شي او آیا دا څرګندونې به کوم ځای ونیسي؟ همدې موضوع ته نن له خپل میلمه سره کتنه کوو. سلامونه، وخت مو بخیر. د نن شپې څېړنې خپرونې ته مو زه کلثوم بهرام هرکلی کوم. په خپرونه کې د بحث لپاره سره د نړیوالو چارو کارپو عزیزالدین مرج راسره دی. مرج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. وایم رابشو لومړی پوښتنې ته. د اڅکزي دا ډول څرګندونې د څه ښکارندویي نه کوي؟ آیا ترهګرې ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري؟ مننه بهرام خور. لومړی تاسو ته لیکم ته لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. خبرې ښې دي، خبرې په ځای دي، حقایق دي تقریبا تر ډېره بریده پورې باوجود سیاسي او حماسي خبرې دي او دې له خبرو داسې ښکارېږي چې ترهګر پاکستان کې دي، ظلم پاکستان کوي، ناامني پاکستان جوړه کړې ده، حملې پاکستان کوي، یعنې په ټوله کې پاکستان ملامت. اما داسې اڅکزي صاحب دا خبرې ولې کوي په دې موقع کې، په دې وخت کې؟ یا هلته د بلوچستان مشر بلوچه هغه هم بعضې خبرې داسې کړي دي، مثلا اتهام یې وارد کړی چې افغانان پخواني پوځیان پنجاب سره یو ځای د بلوچستان پر ضد فعالیت کوي. شاید کیدای شي کوم خایني دلته کوم مزدور یا پیسو دپاره کوم کالي څټایي، هماغه خو استازولي د ټول افغانستان نشي کولی. هر افغان هېواد کې یو جنایتکار یو خاین موجود دی، هغه استازولي د هغه هېواد نشي کولی. یو کس تللی ده او دا کار یې کړی ده، یا کیدای شي نه وي کوم استخباراتي لوبې یې جوړه شوې. نو بنان دا تاریخي اړیکې د افغانستان او بلوچستان باندې کوم اثر نه لري. هغه ژمنه چې نصیر خان بلوچ ته ستر احمدشاه بابا رحمت الله علیه سره په 1940 کال کې کړې ده او فتوای شاهي کې درج ده. هغه باندې افغانان ولاړ دي، تر اوسه پورې بلوچستان ولاړ دي. د کوم ترتیب داسې راتلی. رابسو محمد خان اڅکزي ته ما بار ویلي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه دي، پوځي دي، ترهګر دي، ډلې دي. پخوا وختونو کې به د موږ ملک او ډلې ملې جوړې دي، په ګډون دي دوی شخصیتونه چې مطرح کېږي دا ټول د ایسا د کنټرول لاندې او ایسا مستقیما د غرب لخوا اداره کېږي، کنټرولېږي، مدیریت کېږي. هېڅ څوک هلته ځان نشي ښورولی بدون د ایسا نه کومه خبره وکړي. یا یې وزني، یا یې تابعیتوي، یا نظربندۍ، یا یې له دنده لرې کوي. یو ډول نه یو ډول سزا ورکوي. خطرناکې وزني ده چې ډېر زیات مضر واقع دوی پالیسۍ ته. نو بلا محمود خان اڅکزي کله وایي زه افغان یم، افغان و افغان وپالم، کله بیا وایي قوم افغان د خپله د پاکستان یم او پاکستان کې اوسېږم، دا مې وطن ده او سر پرې ورکړو. کله بیا ناسې چې یوه خبره کوي، کله بله خبره کوي. کله وایي پاکستان خاین ده او دا د هند خاوره ده او د افغانستان خاوره ده. کله بیا وایي موږ د پاکستان ماتول نه غواړو. هر څوک چې د پاکستان ماتول غواړي هغه خلاف دی، د پاکستان دښمن ده او موږ سره ولاړ دي. موږ چې ژوندي له پاکستان دفاع کوو، په سر مالې کوو. دغه دا خبرې دي. هغه سمرقان اڅکزي چې هغه کې لږ یو څه وزن و، یعنې په خپل دریځ او څه ولاړ و. هماغه و چې په ګلستان د جمال الدین روډ کې په خپل کور کې هماغه سیمه کې په میلمستون کې وویشته، مړی که شهید یې کړ. کله چې څوک شهید شي، مړی کي، توري کي، دا دې معلومیږي چې دی د غرب د پردیو منافعو دپاره کار نه کوي، ځکه وژل کېږي. نو محمود خان اڅکزي کورنۍ ټول ته په لندن کې ځوان کې دا مشهوره ده چې دا خبرې وکړي. نو معمولا په دوی اعتبار نشته. یعنې مرج صاحب دوی چې دا خبرې کوي، دا کوم څرګندونې چې کړي دي او دوی ته پاکستان حکومت هم کوم غبرګون نه ښیي، لامل همدا ده چې دوی خپله دوی ته دا واک لاس کې ورکړي دا خبرې وکړي. دلته لوبې دي، د لوبې شاته نور مقاصد دي، بیا پاسته برملا کېږي. پاکستان سیاسون دنیا کې معمولا مقدمه ږدي او خبره کېږي. و زه خپله دغه د بلوچ له خبرې نه شک تردید ګورم
چې ولې تاسو په دومره لویه پیمانه ودا کوئ چې پوځیان پخواني پنجاب سره یوځای او ویدو نه نشوي آیا پنجاب بیا پوځي تاسو نه سنولای چې افغانستان تم را نسی او تابعیت تر واکسه او کراسي ادامي کېو د لپاره چې د شاسوي ده په پنجاب باندې ادام کی د نظامی محکمې پر بنیاد او دا خان بد نړۍ ته پیژندل شي دلته څه دای خبره کې پرونی خبره چې ګور نن ته چې ګوري بیا زموږ اسمان فرق کوي د بنان دلته دا شکونه جوړي واقعا دا خبره استه وایي مثلا دوی همیشه په خو تو کې مصرف به پیسې به کم شي بیا براله ډاکټر نجیب ته بیا باندې ټټار وا چې افغان یم وطن د پلان نه کم امداده لارو بر یو افغان بیا ته یو لسم ریاست د خادو تویر د قبایل په برشه کار کاوه بیا بلګه چې پیسې وساب د سی بیتوله براتله مسکو نه دي ته ورکول پدې کې دوی ته ځوانانو بورسیه او سکالرشیپونه واخصله دي بر افغانانو د سامنے دوی ډېر لاړل منګه مرته خوشاله وسم خوشاله ځکه موږ ته خو هغه بچی چې دي تر اټکه پورې یو افغانان دي او د افغانستان خاوره ده ټول حقوق امتیازات د دوه کړسي باندې په صورت کې چې دوی راځي تابع تذکرې واخلو بیات له دې وطن وکی یو جایس مسله نو بنان دوی په پرسونم راخصله بیا به درسونه ویل دته بیا نه راته بیرته بتلله په خبرته هغه خو ماره بازي بیا تل په اسلام آباد او کراچي او ملتان دې چې کې د ودان تر سره کول او ځینې بیا تختدل اروپا غربي اروپا ته په پار صورت باندې دا د امتیازاتو بل امتیاز دا سره تر درسونه ویل په افغانستان کې د خوشحال خان رحمان ابالي سره نیولې پر لوی زاکو د یونیورسيټانو د پانتونونو قندار پانتون کې تقریبا 40% دي کابل پانتون کې تقریبا 60% و ننګرهار تقریبا 40 یا 50% دا و انده سنور چې درسونه ارڅ امتیازات ورکول کېدل تجارتونه کول عسکري نه معاف مکلفیت د وینه معاف امتیازات ورسو بارم تی بیا دسه مشکل دي تم نه و د عام خلکو ته ځکه افغانستان حکومتونه به ثبات و ضعیف و بے اراده و مرسه ورته کده ترهګرۍ مسلې ته چرته راشو د چې پاکستان په افغان حکومت باندې په ځلونو د تورونه هم لګولې دي اوس د دوی ګوندونو مشران هم دا څرګندونه کوي څو ورځې وړاندې دوی غوښتنه کړې وه چې باید یوه جرګه هم جوړه شي ولې پاکستان داسې کوم کار نه ترسره کوي یعنې دوی په دې باندې پوهېږي چې دوی په افغانستان باندې دا تور لګوي ګورئ دی ارڅ باندې خبر دی پاکستان د افغانستان په وړاندې هیڅ نه کورني یعنی حقوق بندول خصوصي چې دوه هیوادو منځ کوم تړون شوی کومه ژمنه شوې ده کومه قاعده موجوده ده کوم عرف موجوده دې ته اعتنا نه کوي په زغرنده د وړاندې کوي د نړیوالو حقوقو د حقوق بندول امید احکام لاندې کوم موازین چې په دنیا کې دي اعلامي دي ک کنوانسیون دي په نړیواله کچه منشور دي یو ته اعتنا نه کوي و تازه تاسو وګورئ دوی زده کړیالانو ته یا محصلینو ته سکالرشیپونه یا بورسې ورکړې په تیبل شته کې ویزې ورکړلې نن ریپورټونه راغله چې دایم د کډوالو په نوم باندې گرفتار کړي دي او د ټینشن دفترو ته وړي دي یعنی بندیان کړي دي او غواړي ډیپورت یعنی ډیپورت سنټر ته وړي دي په ملتان او پنجاب دی کې آیا دا خلاف د ټولو اصولو د نړیوالو نه ده چې ته او کس غواړي دومره تسپکې دغه سکالرشیپ دنده او تعلیمات نیمه پرېږدي دا د خلدي جنم له تعلیم په خو دغه جنه نه پرېږدي د خرچاو مصرف دا څه کړه دا به څنګه لګښت کړی ده او بیا تا اصولا ویزا ورکړی ده اجازه دې ورکړی ده اته ډاکټران هم نه ولې دغه نه ولې چې ډاکټران ټریننګ ته تللی دي اوس دلته دفاع څوک تیر وکړي هر څومره چې افغانان وایي موږ په بهر کې وایو دلته افغانان وایي امارات وایي طالبان وایي چې د یو نړیوال ملاتړ لري هغه د غربي نړۍ د ټول دنیا اصول جوړ کړي او خپل لاس کې نیولي نو څوک څه ورته وایي د بلګې په توګه کې چې بمبار کواملې کولې چې او تویل تاسو ملکی کسان ورزري بله برعکس نړیوال له دې سره په خلای وکړه د ترهګر تاويشتي ماشوم ته ترهګر وایي هغه سیاست ته تر کور کې د شپې بارام ناشته دی او وشتل دا ترهګر نو بیان دې کار کې موږ څه نس کولای نه لړې
غیر له دې نه چې نړیوال دوی ته پاملرنه وکړي او غږ پورته کړي افغانان. خو بلته مارش صاحب یوه پوښتنه دغه ده که چېرته دوی افغان حکومت یا اسلامي امارت په رسمي توګه باندې نه پیژني دلته ولې دوی له پاکستانه دا غوښتنه نه کوي چې تاسو کله دا ادعا کوئ چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې شتون لري او ملګرو ملتونو وویل چې کوم ثبوت نشي وړاندې کولی ولې په پاکستان فشار نه راوړي چې لومړی تاسو موږ ته ثبوت وړاندې کړي له هغې وروسته بیا تاسو کوئ چې دې خاورې کې عملیات وکړئ. ګورې څوک دا مشکل دا ده چې نړیوال خو امارت اسلامي په رسمیت نه پیژني. یو ستونزه امارت اسلامي د نجونو د ښوونځیو دپاره خپله هم جوړه کړې ده. باید موږ ځان هم ملامت کړو نړیوال هم ملامت کړو. نو بنا دلته د دوی خو دا ستونزه شته. په بهر کې افغانان چې دي هغوی یو څه له خپل د امارت نه ناراضه دي زیاتره څانګې د همدې نجونو ښوونځي د ښځو کار اشتغال او د بیکارۍ له وجې نه. دننه چې افغانستان کې دي دوی هم یې هم لري که راپورته سي مشکل ورته جوړ نه سي د بعضو لخوا لخوا نه یا خپله دولت کله د پالیسۍ دا ونه بلل سي او بل پیږي چې ځای نه نیسي ځکه که ټول راپورته هم سي نړیوال بیا هم ملاتړ پاکستان نه کوي د پاکستان پوځ نه کوي ایسا نه کوي دا ټول ځکه ایسا او پوځ دا مستقیما په ټوله کې حتی د پاکستان بهرنی او کورنی سیاست پالیسي مدیریت بودیجه هڅه د بهرنیانو په لاس کې ده. نو ځکه دوی نه یېرېږي. اوس مثلا دا مسؤلیت نه احساسوي. عاصم منیر پوهېږي چې زه څو وخت د پوځ مشر یم خپله مارشالي او هر څه تړمه ځکه خپله یې جوړوي ذاته مارشال افسر شهباز شریف ته یې دا امضا کړه لکه یو وخت کې فهیم په کرزي باندې امضا کړې کرزي صاحب باره 9 ورځې امضا کړه په جشن په ماینز کې دی خبر سره تلویزیون اعلان دی مارشال ده هغه وخت کې موږ تشریفاتو کې وو نږدې د قصونه خبر وو په خپل سر داسې کار په حافظ منصور که څوک رئیس سرپرست تلویزیون هغه ته چې اعلان کو بشه اعلان یې وکړ بس کرزی په جشن کې په سټیج ولاړ په لوش کې خبر څه داسې قصه سره ده د جمهور خبر مارش صاحب د بحث دوام ته به تر دمې وروسته راوګرځو. دا وروستۍ خبره د عاصم منیر دوی پیږي چې موږ دا ماموریت ترسره کړو نو نه زو بیا نو خپل کاروبار چې ځي همدا څه کورنۍ بیا پاتې دي د ولټي خاندانو 22 خاندانو سردارجي او نوابجي دوی بیا نو دلته همدا ماموریتونه کوي دوی ځي. مارش صاحب ډېره مننه د بحث دوام ته به تر دمې وروسته راوګرځو. اوس هم ورځو یوې لنډې دمې ته بحث دوام لري. د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. په بحث کې دوام لپاره سره د نړیوالو چارو کارپوه عزیز الدین مراجع را سره دی. مارش صاحب راوست شو دې برخې ته تاسو پښتنو امنیتي سیمو کې دا کوم عملیات چې اوس روان دي وایي د ترهګرۍ پر ضد باندې روان دي دا عملیات تر کومه بریده د امنیت د ټینګښت لامل شوي او تر کومه یې ستونزې هم زیاتې کړي دي؟ نه دا د پښتنو سیمو کې بلوچو کې عملیات کې د ترهګرو پر ضد لري. ګوره محمود خان عزیزي یو بله خبره مو کړه چې په کونړ کې تاسو یا د ترهګر یا داعش یا ټي ټي پي لیدای شئ پاکستان حکومت ویلي وه نو خپله پاکستان کې ول نه ګورئ هلته چې پناه کوی سې له منځه وړی سې وله دننه پاکستان کې له منځه نه وړئ. یعنې دا خبره بربنډه کړې رسوا کړې ده چې دا چل ده. که څه ما وویل چې دا خلک کله چې پیسې کمې سي افغانستان ته راځي پیسې اخلي په نوم د لر او بریا افغان او کله چې بیا نو پاکستان دولت یو چا وښیي بیا نو وایي چې زه پلار مې نیکه وطن مې که افغان زه خپله پاکستانی یم پاکستان غواړم پاکستاني چارواکي دفاع کړو دوی دا کار نه کوي. مانم خبرې کله کله بیا واقعیت وایي یا د رفع مسؤلیت دپاره بیا بعضې خبرې کوي چې تاریخ کې پاتې هم سي لکه عمران خان د پښتون په اسماندي ولایت دلته دینرلاین نشته بیا کرکه ده چې انګریزان راپېش کړې ده یا مثلا کریم کندي د واخان خبره افشا کړه چې په هغه باندې ډېر مشکلات یې ولیدله. دوی کله کله داسې یو کار کوي دا زیاتره د کوز خوا پښتانه اما په ټوله کې دا عملیات چې کیږي دا اوس همدې خلکو پسې ځي هغه خلک یو خو عمومي اعلان کې دلته ترهګر عملیات مو وکړه بیا که راځي افغانستان ته یا هند باندې ته هم لګیا په افغانستان حملې کوي بیا وایي چې ما خپل وطن کې هم وکړل. دغه عملیات نو ولې په لاهور او پنجاب کې نه کوي ولې په کراچۍ کې نه کوي پوښتنه سړی وکړي هلته هم خو هغه کېږي چاودنې کېږي او کوی نه چې هلته امن امنیت ته بیا څنګه تا په ځای کې امنیت ته د پښتنو بلوڅو کې بیا امنیتي ده دا ول داسې ده. دوی ځي اوس هغه خلک چې وطن پرست دي حقیقي لکه دا محمود خان عزیزي یو غونډه وکړه خلک یې راپورته کړه په سټیج یې کېنوله فلانی خان کاکړ صاحب فلانی خان و دا و دا و
دا ټول خلک وساته دوی ټارګټ کوي. برس ګوره منصور پښتون راځي یو ډله کې نه خلک چې دوی تاریخ ورڅ خره باندې خپل منصور پښتون دی پی ټی ایم هغه دی خو ځینې متاسفانه په سټیج باندې ودرېږي بیا سبا هماغه ټول ایسان کړي چې واقعي وطن پرستان څو دي واقعي حق غواړي ازادي غواړي او حقایق وایي. همدغسې بیا برس ګوره ایمل ولي صرف ټوپۍ او خولۍ په سر کړي بیا دی راټول کړي بیا خپله ناستې یا یو ټارګټ کوي بیا د عملیاتو په نوم باندې راځي دغه خلک رانیسي بیا یا وزدي یا بندیان یا طریق تمکې لکه څنګه چې سوي دي. نور ترهګر خپله ایسای جوړ کړي خپله لیږي دغه مالیه دغه پیسې لوجستیک روغنیات سلاح وسلې ضمانت هلته خپله ایسای کوي خپله په ایسای کې خپل خاص دفترونه دي همدغه لوبې ترسره کوي. یعنی ورسره د کوم ګوندونه چې د پاکستان پر ضد باندې راپورته کیږي دا په خپله خوښه نه راپورته کیږي؟ څوک صاحب د کوم ګوندونه چې د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي او راپورته کیږي یعنی دا هم په خپله خوښه نه دي؟ نه دا چې په خپله خوښه باندې کار وکړي یو ورځ کار نشي کولی. نه څوک اجازه ورکړي چې دوی هلته سټیج جوړ کړي نه یې پرېږدي که خلاف د پالیسۍ یوه خبرو کې ولې یې تورېږي وزن یې په هر ډول دوی وزن ویلی شي. یو ما وخت عرض وکړه یو سیاسي حرکت یو په نظامي مذهبي دا هیڅ بدون د ایسای نه بدون د اجازې نه حرکت نشي کوي. یو مولوي او مولانا چې تاسو ورته وګورئ په دا ټول پاکستان کې هیڅ امکان لري وایي چې اجازه نه لري چې مثلا مستقل یو کار وکړي. دا ټول ویان دي سپیکران دي پاوز د ایسای دي د هغوی اعمال د هغوی کړنو ته دوی مشروعیت ورکوي بل هیڅ څه نشته. بله مهاجر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي د پاکستان پر کورني سیاست او سیمه ییز امنیت څومره اغېز کولی شي؟ نه هیڅ اغېز نشي کولی. په هیڅ صورت باندې همدغه پالیسي د ما عرض وکړه چې عاصم منیر ده او که شهباز شریف د نور ډي پي چې دغه ماموریت ته بیا خپله پانګونې کورونه ځوان په بهر کې جوړ کړي ورځي وکړي سره وجه کړي بیا چې ضرورت شي دوی ته ووایي راسه حکومت ته بیا ورروانېږي. دا خو د دوی ځوان د زندګي دوی خپله پي ده پاکستان موقت حکومت ده. ما وخت عرض وکړه چې عملیات هغه په پښتنو په بلوچو سیمه کې کېږي بمبارد هم دلته کوي وژل هم دلته کوي هغه پولیس چې مړ کېږي هغه هم پښتون یا بلوچ ده او پوځي چې هلته ویشتل کېږي هغه هم یا پښتون یا بلوچ ده. پوستو باندې چې حملې کېږي دا ټول پښتانه دي. دلته یو تشکیل همدا ډول جوړ کړی سیاسون هم دلته چې دي همدې سیمې خلک دي بېګناه خلک هم چې وژل کېږي خو پښتانه بلوچ دي. پنجاب کې هم دا اوس واسې په هر چې ته موزیک ده د شپې تاسې پنجاب کې وګورئ غونډه شپه نایټ کلبونه دي او ساتیري ده د ورځې وګورئ بزنس ده تجارت ده امن ده صفایي ده پارکونه دي څه هوایي ډګر ته لاړ شئ وګورئ غونډ سفرونه دي بهر د تګ او راتګ ده شراب آزاد دي عیاشي آزاده ده حسن بازار او رامنډۍ هر څه آزاد دي ځوان د زندګي و نه قیمت نشته نه بل شته. ورسه همدې ستاسو مسئله چې تاسو چې کوم مسئلې ته اشاره وکړه چې دوی پښتنو سره داسې کوي خوشحال کاکړ هم ویلي دي چې پاکستان د هند پر ځای له پښتنو سره دښمني پیل کړې ده. ستاسو باندې د پښتنو پر وړاندې د پاکستان د دې اقدام لامل څه شی دی یا که دوی پخوا ویلي وو چې پاکستان د پښتنو نسل وژنه روانه کړې ده په رښتیا هم داسې کوم څه شته؟ دا خو له ابتدا نه شته دوی څه کړي دا خساخان کاکړ مثلا محمد خان اڅکزي او اسفندیار او آفتاب خان او فلانی خان او فلانی خان ایمل خان دوی څه کړي دي؟ دوی آیا کوم عمل کړی د کومه کې چې په زغره د پاکستان ته ویلي دا څه کوي؟ دوی دغه د منصور پښتین جرګه جوړه کړه د جلم کې خیبر پښتونخوا کې خیبر دره کې هغه ځای کې چې هلته هریسنګ وزیر محمد اکبر خان په خپله توره باندې ووهه مړی کړ په هغه ځای کې دوی جرګه ورته وکړه یو رانغه جرګې ته نو آیا دوی په خپل زمر ولاړ دي سر د ده لپاره چې دوی ماهیت له کمرنګه سي ملاتړ له کم سي او ایسا ورته وایي چې ته خو کراکره زیاتیږي چینې زه بودیجه درمنه کموم بیا نو راسې پښتانه او پښتون او لر او بر او پښتو او افغان دې باندې خړه وایي زه پښتون قوم غواړم د پښتون حق غواړم هر چې پښتون سر مې تر قربان ده وینه مې تر قربان ده مار په پنجابیان پښتنو ظلم کوي دغه احساساتي شعور نه ورکړي پښتانه ورته ښه راټول سي
نارې ورته وایي نارې تکبیر، محمود خان زنده باد، کاکړ زنده باد، ولی نر ولی جی ولی به دا قصې اوس بیا دوی ویډیوګانې ایسات وکړي او ته شابه یو څو روپۍ ورکړي. عمل د دوی ته وګوره، عمل دوی چې کړي دي، دوی چې الله روبر وایي دوی رښتیا راغلي دي خپل وطن ته. که دا موږ مشکل لرو، دا ته خو مشکل لري، تا څه کړي دي؟ دلته خو جنګ و، تا خو جنګ نه و، څه دې کړي؟ د پښتون قوم دپاره تا څه کوي؟ تا حداقل د پښتون قوم په د پنجاب کې آزاد کړی؟ بله. که دا ما دا زه لري، دا ما خیانت کړی، ته مې خرڅ کړی. ته خو خاین نه یې، ته راجګ شه، ته خو ځان آزاد کړه، خپل قوم خو آزاد کړه. دوی دا خبرې مبرې دوی باندې اعتبار نشته. دا لکه دا د موږ بل ګلخانان چې دي تارې څټي او دا تارې څټي یو شی دي. صرف دا قوم مهم ده، دا لارو پر افغانان مهم دي، عام که خلک مهم دي، د دوی حق باید ورکړل شي، دوی ته باید حقوق ورکړل شي. دا ټول افغانان دي، دوی سره باید ظلم ونه شي، زیاتی ونه شي، استعمال نه شي، په یو نوم په بل نوم باندې نه شي. د دوی په یو کلي کې جنگ و جګړې و بمبارد و تالاشي و برناکه دا ونه شي، اخوان نه شي، ونه غولول شي په نوم د افراطیت، په نوم د داعش او په نوم د اسلام میراب منبر، په دې باندې نور دوی ونه غولوي، دوی له افزاري استفادې ونه شي. دا ډېر مهم ده. دغه باندې پوهاوی ته پکار ده. دا بعض مشران به دوی پوه کړي. ګرچې په کوزه پښتونخوا کې خو نه پرېږده عثمان منیر عثمان او که څوک یو مفتي عثمان منیر هغه یې مړ کړه ځکه قوم ویښاوه، هغه واقعیت ویلی، حقیقت خلکو ته ویلی، څه وکړي څه ونه کړي. ولمر صاحب همدې پوښتنو په اساس که چېرته راشو، پخوا هم مولانا فضل الرحمن ویلي چې پاکستان په کور دننه بهرنۍ پالیسۍ تعقیبوي. آیا په رښتیا هم بهرنۍ پالیسۍ دی؟ او که چېرته په رښتیا داسې یوه خبره اوسي د پاکستان د ګډوډۍ تر شا د بهرنیانو ګټې په څه کې دي؟ نه، پاکستان مستقل نه ده، نه خپل ځان په خپل امر باندې ګډوډ کولی شي، نه امر راوستی شي. د دې تر شا غربي نړۍ امریکا او دوی ولاړ دي. دا یو حالت ته یو چاوک ورته دوی خپله محتوایي سیاسي ډګر د جوړ کړی د خپلو اهدافو موخو لپاره. دا د بلوچستان دا سیمې چې نارامۍ هلته سلام مهمات او استخباراتي لوبې دي د ایران په وړاندې. ایران پرې خبر ده، خو ګواښ ورته وکړي که چېرې موږ ته خطر شي بیا دې ونه دا له ګونډار څخه دغه لپاره په افغانستان حملې شروع کړې چې پام دې خوا ته کړي. امریکا ورته ووایي چې ته ولې دا خپل ماموریت نه ترسره کوې؟ یا د سعودي او د ایران نښته سره وسولې، دا چې دفاعي یو ستراتیژیک تړون یې لاسلیک کړی ده. ورته چې سعودي ماتونه وایسته، خو ما سره تړون کې راسه ما دفاع وکړه، بیا دې وخت په افغانستان باندې حملې ودا کوي. بیا چې ویل کېږي دې وختو کې بیا حمله کوي په افغانستان باندې. دا چې څنګه کوي او چېرته کوي دا جزیات معلوم نه دي، خو حالاتو قرائن څه ښیي. د بنا دا ټولې لوبې دي هلته، بهرنی سیاست، کورنی سیاست، بې ثباتي. بعضې وایي پاکستان له منځه ځي، پاکستان له منځه نه ځي، پاکستان د منځه وړلو ټوټه کولو اراده او کلي بل چا سره ده. دغه چارواکي چې دوی دوی راولي هلته کنۍ کنټرولوي او دا د ماموریت دا کار وکړه. دا زه کټ او پورته ګرځه، زه صدر یم او زه صدر اعظم یم او زه مارشال یم او زه فلان، دا ټول دوی جوړ کړي ځانو دپاره. بهر راوستلي. سبا چې لږ زره بهرنیانو پالیسي ته لږ تغییر ورکړي، بیا دا خپله دا ګډوډي بیا امنیتي جوړېږي کې د امریکا لاس ده. ډېره مننه موخې دي چې ما مخکې ویلي وو، د ایران په وړاندې، د چین په وړاندې، د روسیې او د مرکزي اسیا په وړاندې خپله داعشان راوستل، نور پروګرامونه مخې ته وړل، باګرام ته سترګې پټول، کنټرول کول، فشار راوړل په طالبانو. دا د چین دپاره چې واخان جوړ نه شي، په بدخشان کې ګډوډي جوړول، هماسې بیا په کشمیر کې جوړول چې هلته چین حرکتونه کې ګوادر کې بیا مشکل جوړول. دا ټولې لوبې دي چې بدون د رهبري او بدون د سازماندهي د استخباراتو په سیمه کې د ایساید هیڅ امکان نه. ډېره مننه کوم مارش صاحب. د نړیوالو چارو کارپوه عزیز الدین مارش صاحب، ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې نړۍ منکور موده. زموږ د نن شپې څېړنې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه شپه ولرئ.